مونږ احناف په وهابیانو باندې یو اعتراض کوو چې تاسو وایي قرآن او سنت هر څه به ډایرکټ قرآن او سنت کې ګوري دا د میخې غوښه حلاله ده او تاسو هم خورئ او پی هم خورئ او زکات هم پکې قایل یی نو دا مونږ ته قرآن او سنت کې وښایي شته پکې نشته. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو دا صحیفه لګیا دی بس دوی سره میخې سره کار دی. میخه ماته میخه ثابت که چې میخه حلاله ده او که حرامه ده. نو ګوره موږ دوی ته وایو امقه سوال دی چې میخه د نبي علیه السلام او د صحابو په زمانه کې حلاله وه که حرامه. که جواب داسې وکړي چې د نبي علیه السلام په زمانه کې دا حلاله وه نو ستا فقه حنفي اصول خو هلته نه وکړه. نو که ته وایې چې د فقه حنفي د اصولو د وجې نه هغه حلاله مونږ ثابته شو نو صحابه خو ستا د فقه حنفي د اصول نه خبر نه څنګه هغوی حلال او حرام معلومول. خو دا بې علمه دي پټکي دومره غټ وخلي خو د علم نه خلاص خلک دي. دا مولا زه درته درښیمه ګوره دا قرآن او حدیث د موږ نه زده که. موږ دا نه وایو چې یو قاعده ده د قرآن او حدیث نه اخذ شوې ده هغه احمد راوښکله هغه موږ نه منو. نه قاعده به د قرآن او حدیث نه موږ خو دا خبره نه کړې چې امام صاحب یو قاعده د قرآن او حدیث نه اخذ که هغه موږ نه منو. نه موږ دا نه موږ تقلید نه منو. تاسو خو دا خبره چې قرآن او حدیث کې دا خبرې نشته. تا ته به زه اوس دا قاعدې ټولې خپله د قرآن او حدیث نه ثابتوم. زما ستا ټول سیفیت ته چلنج دی. د امام صاحب نه که د جاموس لفظ هم ثابت که حلال ملال خو پرېږده خبره جاموس لفظ تا ته زما طرف نه یو نوی آیفون موبایل انعام دی. دې سیفي ته زما دا کلیپ اتمن ورسوي ټیګ یې کوي. زما ستا ټول سیفیت ته اعلان دی چې جاموس لفظ هم د که امام صاحب نه سند سره ثابت که انعام. تا ته اوس موږ میخه ثابتو چې میخه حلاله ده که حرام. ګوره اول موږ نه قاعدې زده که. قاعده دا ده چې الله سبحانه وتعالی د نبي علیه السلام په خوله باندې موږ ته بعضې قواعد په قرآن او حدیث کې ایښي دي. اوله قاعده په عباداتو کې د سبا داسې ونه په عباداتو کې توقف دی. العبادة توقیفیه. عبادت کې ته د ځان نه عبادت نشي کولی لکه تاسو بدعتیان جوړ چې په دې منع باندې دلیل راوړه. نه من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې په دین کې داسې کار وکړو چې ما نه ثابت نه هغه به ردي مردودي. نو په عبادتو کې دا قاعده شو چې اصل حرام دی ته به دلیل راوړي چې عمل کې دلیل به راوړي. په خوراک څښاک دې کې اصل دا دی چې هر خوراک جایز دی هر جامه جایز ده الا چې ته دلیل راوړي چې حرام دی. اوس دې قاعده باندې زه تاسو دلیل پیش کوم. دلیل د امام صاحب قاعدې ته موږ نه ځو. امام صاحب د جیب کې کېده د الله په فضل و کرم سره موږ سره قرآن دی. اوس د قرآن نه زه دا قاعدې باندې دلیل وایم. الله سبحانه وتعالی فرمایي خلق لكم ما في الارض جميعا. ستاسو دپاره مې پیدا کړي په ځمکې هر څه چې دي. کېدای شي وایي چې حرام دا خوره که نه مردارې خوره. نه من طیبات خوره. بیا به دا ووایي چې هغه شی خوره چې زهر پکې خوره که نه. نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې نه به ځان ته ضرر رسوي نه بل ته ولا تلقوا بایدیکم الی تهلکه ځان ته به ضرر نه رسوي. دا قاعدې په یو آیت کې دا ټول دین نه دی. دا ټولې قاعدې د قرآن او حدیث نه اخذ شوي دي. نو د حرام او حلال لپاره اصل قاعده څه شوله چې لکه اصل خوراک هر څه جایز دي الا چې ته دلیل راوړې چې دا حرام دی. نو ته به موږ ته د میخې باره کې دلیل راوړې چې دا حرام دی موږ به یې نه خورو. نبي صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې داسې فرمایي آیت د قرآن دی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. خورئ د ځمکې نه هغه شی چې حلال دی طیب دي. څه دي؟ حلال دی طیب دي. میخه حلاله ده طیبه ده موږ یې خورو. ته دلیل راوړه چې دا طیبه نه ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. ستاسو دپاره مې حلال کړي دي پاک شیان او خبیث مې تاسو باندې حرام کړي. الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي ای نبي دوی ته وایي چې زه نه موممه چې ما باندې الله حرام کړي الا دا شیونه دم مسفوح دی خنزیر او احل لغیر الله هغه چې مردار شي. ګوره دې کې مثال میخه یو هم نه راځي. نه احل لغیر الله ده نه مرداره ده نه ده. دې شیونه علاوه قرآن وایي چې دې شیونه علاوه زه حرام شی نه موممه. کېدای شي ته وایي چې دا نور شی نو حرام ولې هغه موږ سره قاعدې شته که نو هغه قواعد د وجې نه موږ هغه وایو. نو په دې قاعده کې موږ د شریعت څه ویلي قرآن موږ ته وایي چې دم مسفوح چې نه مثال خنزیر غوښه نه یحل لغیر الله او ځان مړ نه شي نو دغه شیونه علاوه هر څه حلال میخه په دې کې نه راځي. هر څه کې راغله حلاله ده. بل د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث د مستدرک د حاکم کې نقل هغه وایي الحلال ما حل الله فی کتابه. حلال هغه دی چې د الله په کتاب کې حلال وي. الله په کتاب کې والحرام ما حرم الله فی کتابه. کتاب المراد د قرآن او حدیث دی. ځکه اطیعوا الله واطیعوا الرسول وما سکت عنه چیش نه چې شریعت چپ پاتې شي هغه عفو دا حلال دی. په قرآن او حدیث کې چېرته د میخه ذکر نشته چې دا حرام دی. چې حرام نشته په اصل باندې باقي شو چې دا حلال دی. ګور دا ولې د دې حکمت
د دې قاعدې فایده دا ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم زمانې نه وروسته ډېر شیان راځي موږ به څنګه معلومول چې دا حلال دی حرام قاعده کېښودل شو چې هر شی جایز الا چې شریعت یې منع کړي نو د میخې باره کې چېرته په قرآن او حدیث کې دا خبره نشته چې دا حرامه ده چې ده حرامه نه ګوره په اصل قاعده کې موږ ثابته کړه که نه چې دا حلاله ده دا جایز ده دې کې شرعاً څه قباحت نشته خوړلی شي ښه دا قرآن او حدیث چې دا په عربۍ کې دی عربی کې دی ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې انا انزلنا قرآنا عربي لعلکم تعقلون عربی ژبه کې اوس به موږ لاړ شو جاموس څه ته ویل کېږي د عربۍ د لغت څومره کتابونه چې راواخلي هغو داسې کتاب کړ لسان العرب کې ته راواخله وایي الجاموس نوع من البقر دا د غوا یوه نوعه ده غوا یوه نوعه ځکه وایي ورته په فارسي کې ویل کېږي جوامیس فارسي کې ویل کېږي بالعربي د ګومیش ورته ویل کېږي ګومیش ورته ځکه وایي دا د غوا یوه نوعه ده لسان العرب کې دا خبره ده همداسې تاج العروس دا د عربي د لغتو مطلب دا کتاب دی چې وضاحت یې کړي نو محمد مرتضی وایي الجاموس نوع من البقر معروف څه ده وایي ګومیش معنی معروفه ده ګومیش معنی د عربي څومره لغت کتابونه چې هم دی لیکلي ګامیش جاموس نوع من البقر د غوا یوه نوعه ده نو راشه غوا یوه نوعه چې شوه نبي علیه السلام و چې د غوا په قربانۍ کې اووه کسه شریک شي څنګه چې هغه جایز ده دا جایز لکه ګوره دا ګډان دي دا بلخی ګډ دی دا وطنی ګډ دی دا فلانی ګډ دی داسې ګډان دي چې لکۍ لري داسې ګډان دي چې ښکرونه لري داسې ګډان دي چې لم لري داسې ګډان چې لم نه لري خو ټولو ته ګډ ویل کېږي دا د غوا یوه نوعه ده چې ده نو څنګه چې غوا حلاله شو داسې دا حلاله شو خبل قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي وحلت لكم بهيمة الانعام بهيمة الانعام ستاسو دپاره حلال کړي څه مې حلال کړي بهيمة الانعام ستاسو دپاره حلال دي نو چې بهيمة الانعام حلال شو بهيمة الانعام کې دا میخه راغله د بهيمة الانعام یو تعریف دام دی چې هغه څاروي چې هغه لري ولري خر دی اوس مثال هغه لري نه لري هغه باره کې نور ادله شته چې هغه ولې حرام دی خیبر په ورځ نبي علیه السلام منع کړې ده نور قواعد شته دی ګوره ښه دی چې هغه به څنګه معلومې ټول نبي علیه السلام چې هر هغه حیوان چې داړې لري بل حیوان ماتې هغه به نه خوري هر هغه حیوان چې پنج لري بل ماتې نه به یې خوري جلاله چې خوري هغه به نه خوري دا قواعد شته موږ سره نورم ښه بل مسند د دیلمي کې په 2 جلد 140 صفحه کې روایت دی 2650 د علي رضی فرمایي چې جاموس چې د کافي کېږي ان 7 فی الاضحیه اضحیه کې وایي جاموس د 2 کسونه کافي کېږي ښه چې 2 کسونه کافي شو هغه خبره موږ ته معلومه شوه چې دا نوع من البقر ده که نه ځکه د 2 کسو کافي کېږي که نه په غوا کې م 2 کسه شریکېږي په دې کې بلکې دا معلومه شوه چې دا په قرآن او حدیث کې حلاله ده که حرام وایي صحابه قرباني کوله نه قرباني پې نه کوله په ابن ابي شیبه کې روایت دی کتاب الزکات کې هلکه په بقر کې به څومره زکات اخلي نو خالد ابن اکرم ابن خالد وایي زه هغه خلکو چې د نبي صلی الله علیه وسلم صحبت یې کړی و هغو نه پوښتنه وشوه چې د دې صدقه به څنګه وي وایي دې صدقه وګرځوه د دغو په شان د غواګانو په شان دې وګرځوه وایي د میخو زکات چې دی کله باقي د غواګانو په شان دی دا خبره بیا معلومه شوله چې دا غوا چې د میخه چې دا نوع من البقر ده چې دا نوع من البقر دا جایز ده همداسې دغه نقل دی هشام نقل کړي و ابن سیرین ته چا ویلې چې لکه زه څه وکړم هغه ورته ویلې چې ته د جوامیسو شوده وڅکه څه وڅکه شوده وڅکه نو ګوره دا خبره موږ د چش نه ثابته کړه د قرآن نه قواعد ورته متوجه کړه قاعده اصل څه چې دا حرمت نه دی ذکر چې ذکر یې ته پیش کړه تا ته زموږ چیلنج دی چې ته د خپل امام نه د جاموس ټکی ثابت کړه ستا مسلک ته او ستا مذهب ته موږ محتاج یو په چیش کې ورته محتاج یو په کومه مسله کې دا ما چې ذکر کړه ستا په مسلک کې ذکر یو ستا د مذهب نه موږ اخذ وکړو په هره خبر مې دلیل پیش کړی قاعده مې ذکر کړی په قاعده مې دلیل پیش کړی دی